دغه پوځي الوتکې نن د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې له کیف څخه د هالند په لور پرواز وکړ او لږ تر لږه 50 مړي پکې انتقالېدل. د مالیزیا د الوتکې په دې پیښه کې ټول 298 تنه ووژل شول چې اکثریت یې د هالند وګړي وو. په دې الوتکه کې چې په ختیځ اوکراین کې راوغورځول شوه 28 استرالیایان هم سپاره وو. د استرالیا صدر اعظم توني ابات د خواشینۍ په څرګندولو سره وویل دا تر اوسه جوته نه ده چې د دې غورځول شوي الوتکې په پیښه کې څومره مړي د پیښې له ځایه ایستل شوي دي، خو ژمنه یې وکړه چې د پیښې ټول استرالیایي قربانیان به خپل هیواد ته راوړل شي. تر اوسه پورې کارونه په غیر مسلکي ډول پرمخ تللي دي. د امکان تر حده که چیرې په سیمه کې د استرالیا قربانیان پاتې وي، موږ د هغوی له کورنیو سره ژمنه کوو چې د هغوی د جسدونو د ژغورلو لپاره به بې اندازې زیاتې هڅې وکړو. امریکایي چارواکي وایي د مالیزیا د الوتکه کېدای شي پر یوه میزایل باندې ویشتل شوی وي، ځکه په اوکراین کې د روسیی پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمه کې وغورځېدله. په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د روسیې پر وړاندې بندیزونه سخت کړي دي، د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس دواړه ګوندونه جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان وایي واشنگټن او بروکسل باید د روسیې پر ټول اقتصادي سکتور باندې سخت بندیزونه ولګوي چې مسکو دې ته مجبور کړي چې په اوکراین کې د مداخلې څخه لاس په سر شي. زه وړاندیز کوم چې موږ باید هر هغه ضروري ګامونه واخلو چې د روسیې اقتصاد په ګونډو کړي. موږ دې ته اړتیا لرو چې د روسیې د اسهامو د بازار د سقوط شاهدان واوسو.